د اسلام پر ضد لرواجی ملایانو څخه کار اخیسته. دران کارپوریشن تحقیقاتي اداره د امریکایي اسلام د خپرولو په کار کې یو ډله نور خلک هم تشخیصوي چې اصلا د دوی ملګري نه دي او له هغوی څخه استفاده ممکنه ده. دغه ډله خلک هغه رواجي ملایان دي چې د شرعي علم پانګه یې لږه ده، د اسلام له روح او عمومي رساله سره آشنایي نه لري، بلکې په حرفوي ډول په ټولنه کې د دیني چارو په سمبالولو کې اخته دي او د هر هغه حرکت او نوښت مخالفت کوي چې غواړي اسلام له رواجي شکل څخه راوباسي او بیرته یې خپل هغه اصلي شکل ته ستون کړي چې یو وخت په ټوله نړۍ کې هم دین او هم دنیا سمبالوله. دغه ډول رواجي ملایان فکر کوي چې په دغه ډول یو بدلون دوی خپل هغه ټول مادي معنوي مصالح له لاسه ورکوي چې په حرفي ملایي کې لري، نو له همدې امله غواړي چې تحریکي او سیاسي علما دې په ټولنه کې د دوی ځای ونیسي. د چیریال بنات د خپل کتاب په 2 صفحه کې هغه لارې چارې په ګوته کوي چې څنګه رواجي ملایان د جهاد فکری د تحریکي علما او ځوانانو په خلاف استعمال کړی شي. هغه لیکي: اول، د رواجي ملایانو هغه نیوکې او انتقادونه چې د جهادي تحریکي فکر د لرونکو په کړو وړو لري باید په ښه زور او شور سره نشر شي او د دې دواړو ډلو ترمنځ د اختلاف او نور هم تازه کړی شي. دوهم، د بنسټګرو او رواجي ملایانو د یوځای کېدو په لاره کې د باید خنډونه ایجاد کړی شي. دریم، د رواجي ملایانو او غرب پلو ډیموکراټیو علماو ترمنځ د نږدې کولو کوښښونه تشویق کړی شي. څلورم، رواجي ملایانو ته باید له بنسټګرو سره د مناقشو او مناظرو ښوونه وکړی شي ترڅو وکولی شي د استدلال په ډګر کې د بنسټګرو مقابله وکړی شي، او دا ځکه چې په عمومي ډول بنسټګر د بلاغ او استدلال په ډګر کې تر رواجي ملایانو ډېر قوي دي. پنځم، په ځینې هېوادونو کې باید رواجي ملایانو ته د ډیموکراټیک اسلام تعلیم او تربیت ورکړی شي ترڅو په قوت سره د بنسټګرو په مخ کې ودرېدلی شي. شپږم، د رواجي ملایانو په مدرسو او مراکزو کې د ماډرن علما ځای پر ځای کړی شي. اووم، د هغو حنفي رواجي ملایانو ملاتړ دې وشي او نظریات دې خپاره شي چې د ماډرن علماو له نظریات سره توافق لري ترڅو د سخت دریځه وهابي نظریاتو مخنیوی ورباندې وشي چې دغه کار پیسو او علم ته ضرورت لري، ځکه چې د سخت دریځه وهابي نظریاتو د خپرولو لپاره هغوی هم ډیر مال مصرفوي او هم یې په علمي لحاظ ډیر پرمختګ کړی دی. د پورتنیو یاد شوو توصیو د عملي کولو په خاطر ولیدل شول چې امریکا تر خپل یرغل وروسته په افغانستان او پاکستان کې له رواجي ملایانو او د هغوی له مدارسو لاندې ډول استفاده وکړه. په افغانستان کې د امریکا حکومت مرکز او ولایتو کې د علماو شوراګانې جوړې کړې چې هغوی ته یې معاشونه مقرر کړل او د مجاهدینو د بد معرفي کولو لپاره یې له منبر او محراب څخه استفاده وکړه. یرغلګرو ته یې مستأمنین او مجاهدینو ته یې باغیان وویل. هر کال یې د دغو اجیرو ملایانو یو زیات شمېر په دولتي پیسو حج ته هم ولېږل. همدا ډول په پاکستان کې امریکا پلوي حکومت د پاکستان د رواجي او جمهوري ملایانو ټول تنظیمونه، مدارس او دارالفتاګانې، د لال مسجد له حرکت، د نفاذ شریعت محمدي له حرکت او د طالبانو له حرکت څخه نه یوازې دا چې لرې وساتلې بلکې په ښکاره یې له هغوی څخه د دغو جهادي او تحریکي نهضتونو په غندلو کې بیا بیانونه هم صادر کړل او هم یې له هغوی سره د همکارۍ د نه کولو فتواګانې صادرې کړې چې دې کار په پاکستاني ټولنه کې د رواجي او جمهوري ملایانو موقف ته ډېر سخت تاوان هم ورواړاوه او د عامو مسلمانانو اعتماد یې له هغوی څخه سلب کړ. د دې ترڅنګ دا هم ولیدل شول چې د برطانیې او امریکایي حکومتونو په مستقیم ډول د پاکستان له ځینو مشهورو مدارسو او په خاص ډول له هغو سره په سرحد کې ندي تماسونه ونیول او ځینې مشهورو مدرسو خلا په کراچۍ کې په هغو موضوعاتو تقریري مسابقې هم په کار واچولې چې غرب ته په اوسني وخت کې ډېر اهمیت لري، لکه د بشر د حقوقو، د مذهبي زغم
سوله‌ییز ژوند او دې ته ورته موضوعات او په دغو مسابقو کې د کامیابانو لپاره درنې نقدي جایزې هم په نظر کې نیول شوي. د شپږمې توصیې د پرځای کولو لپاره په افغانستان کې د پی آر ټي ګانو او امریکایانو لخوا په بېلابېلو ولایتو کې د مساجد او مدارس جوړ شول او هغه ماډرن او یا رواجي ملان ورکې موظف شول چې له جهاد او مجاهدینو سره حساسیت لري. او هم پاکستان کې دینی مدارسو په چوکاټ کې حکومتي ډوله د شریعت غیر رسمي فاکولټي جوړ شوې او هغه محصلین ورکې جذب شول چې پخوا یې مدرسې نه ویلې. د دولتي پوهنتونونو او کالجونو فارغان ول او یوازې د څو لنډو دورو له لارې چې هغه هم اکثره د حکومتي پوهنتونونو د استادانو لخوا ورته ترسره کېږي د علماو په القابو نازول کېږي او د مدارسو اداري توجیه او مطبوعاتي چارې ورسپارل کېږي ترڅو په راتلونکي وخت کې دغه ډله خلک د ماډرن علما په حیث مدرسو کې تبارز وکړي. د تعجب ځای خو راته دی چې دغه ډول ماډرن شاګردان ته د شاګردۍ په وخت کې هم تر مدرسینو یې لوړ تنخواګانې ورکول کېږي په داسې حال کې چې د مدرسې نور طالبان د چندو پر راټولولو ګمارل کېږي او ډېره موده په داسې علومو او فنونو مصروف ساتل کېږي چې اصلا ورته هېڅ ضرورت نه لري. همدغه پاکستاني مدارس اوس په ښکاره خپل شاګردان د مجاهدینو سره له یوځای کېدو منع کوي او مجاهدین ورته د دین او د وطن د دښمنانو په حیث معرفي کوي. البته دا خبره یوازې په هغو مدرسو پورې خاصه ده چې چلوونکي له حکومت سره قوي روابط لري او سیاسي اجنډا یې هم له حکومت سره شریکه ده. دومې توصیې د عملي کولو لپاره چې باید د مجاهدینو نظریاتو ته د وهابیانو نظریات وویل شي هم په ساحه کې پراخ کار روان دی. غربي مطبوعات هڅه کوي جهادي فکر یا وهابي فکر وښيي او په دې هکله هغه پراخ تبلیغات هم کوي او هم په غیر مستقیمه طریقه رواجي ملایان تحریکوي ترڅو مذهب څخه د دفاع په نامه د هغو غربي مجاهدینو په خلاف موقف ونیسي چې اواز د اسلام د رضا د الله جل د رضا په خاطر یې د جهاد لار نیولې او په دې لار کې لمانه وظیفو هوسا ژوند خپل کور او کلی او بل اخر له هر دنیوي نعمت څخه ځانونه محروم کړي دي. د غرونو او غارونو ژوند او د شهادت او ټوټه کېدو مرګ یې خوښ کړی ترڅو د الله جل جلاله له دین او د مظلوم مسلمانانو له ننګ او ناموس څخه دفاع وکړي. امریکایان غواړي چې عام افغانان باید دغه مجاهدین پردي وبولي او د دوی په خلاف راغلي یرغلګر صلیبي پوځیان خپل دوستان وګڼي او که خبره د وهابیت وي نو د وهابیانو تنظیمونو خو په افغانستان کې پاکستان او سعودي درې واړو کې له امریکا پلو حکومتونو سره بیعت کړی دی او د مجاهدینو پر خلاف د حکومتونو له نعمتونو څخه خوندونه اخلي. د مجاهدینو په خلاف فتواوې صادروي او خوارج یې بولي او په کاره د صلیبي ځواکونو په خلاف جنګېدونکي مومنو مجاهدو ته د ګمراه ډلې خطاب کوي.